نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه ودغی خپل بدقسمتی کوم تا خلق خوشه مناو کوي، خلق لمدوری کو، خلق چکر لگاوی، خلق پکنیک مناوی او دمو بدقسمتی کوم د کرفیو نه جوړي. نو زه ټول کوم ته د عید مبارکباد پیش کوم. وینې یقین سوتا لکه څرنګه مفتی صاحب خبره وکړه موږ په زړه کښې خپله دا خبره پله درګېدله چې تاسو د می شکریا ادا کوئ چې سید دی شرپاو روغلی دی می خراج تحسین ورته پیش کوي. زه د ماکین خلق ته بالعموم او بالخصوص چې چا دا انتظام رو کړی دی، چا دا اوز پورته که، چا دغې شي ته وجود ورکړ، په قسم سره زه شکریا ادا کوم، زه ورته خراج تحسین هم پیش کوم او زه ورته آفرین هم وایم. دا کرفیو د ټاک نه ونڅه په ټول وزیرستان ولګېږي، خو نه په یوه سیاسي پارټۍ شي نه په غیر سیاسي تنظیم شي، په یوه شغه دا شعور نه روغی چې دمو خلق بیا پیغام کاکړ دي، بیا پیغام کاکړیږي رڅی چې دغه مخ ته ودري. دغه پورا ماکین چې کوم قدم وخست او په چار هوا ماکین ته امو ته هر خبره سر چې شروع کیږي دا د ماکین نه شروع کیږي، په چار هوا ورته خو زه ورته بیا خراج تحسین ورته پیش کوم. وړې باویس بیا چې کوم شروعات دي په وزیرستان کې مسیله چالیږي، وزیرستان کی ماحول زمینه شاید چې 2009 ته ویر وي چې کله یې د ماکین څو کلي رواستل نو بله په دغې ګراونډ باندې موږ فیصله وکړله چې دی دا اپریشن کوي موږ پار هغه کلي ته ورته درېمي که مړولي او که میږي بهر حال زه خوشقسمتي ورته ووایم، بدقسمتي ورته ووایم، افهام عظیم ورته ووایم. فیصله وشوله چې نه میږ ووځي، حالانکه زه قسم اوس درته کولی شم چې دا د مو فیصله وه چې دا یو اپریشن کو زوربار ورته څمله، دا الله ګواه دی دا فیصله مو د زړه نه کړې وه. خو بهر حال فیصله په دا وشوله چې نه میږ خپل پمړاوي نه خپل وړکي جنکۍ پمړاوي. بیا دله ته په 25 تاریخ باندې میږ په کوم باندې غږ وکړ، په 30 تاریخ مخدی 30 دسمبر و د ماکین په تاریخ شنه د مسیدو په تاریخ شنه بیا داسې مسیدو نه دو جمع شوي، مسیدو برکات سره جمع شول. برکات یې دا چې دله ته دو سره یو کارنیل ملاقات وکړو، خو چې کله د مسیدو طبقات په یوه دوی شول، مشر کشر سیاسي غیر سیاسي ملو ټول چې کله سره په یوه دوی شول، آی جی ایف سره روغه ته په ننوتي روغی. زه دا خبره هر چېرته کوم او دا ویسه کوم او دا تر هغه پورې کوه چې څو پورې د موږ ژبه خېږي چې وباسي ده. زه سرون درته کوم، زه سیمتي درته کوم، زه تور سر پیڅه درته کوم چې په جوړ شه دننه طبقات ختم کا. که څو پورې ته په طبقاتو تقسیم وې و مشره مو ته د تو په پګړۍ قسم وي چې تو یې پګړۍ خیر نشته، وملو قسم دی تو په جاموته کښې خیر نشته دی، او کشره قسم دی د تو خیر نشته دی. یو ټکوي یو وایي. زه نن د دغې ماکین د جرګې نه تاسو د ټولو په وساطت ټولو طبقاتو ته یې ورته بیا درخواست کوم، سوال ورته کوم، سیناتي ورته کوم
چې دا رنګ مه یې کوه چې مشر په کراچي کچارک ښه نوستای کشر په ماکین ښه نوستای. نن زه په خپل سیاسي اتحاد باندې افسوس کوم، ډېر په افسوس سره زه دا وایم، په یوه پارچه تنقید نه کوم، په ټول سیاسي اتحاد باندې زه افسوس کوم. په چار دا وایي چې نن د سیاسي اتحاد دلته भरपूर نمایندګي موجوده وایي. ویلې چې کله 15 کلونه بعد بیا د انتخابات وخت روشي نو دلته د شداد له جناتینه بیا روشي، او چې کله ته مو په قوم باندې مشکل وخت وي، کله ته مو په قوم باندې غمجان وخت وي، بیا هر سړي ته په کور شه تر سړی ویایي، هر سړي ته په کور شه مور ویایي، هر سړي ته په کور شه لور ویایي. چې کسا زمانہ کسا اپلون حالات ډېر خراب دي، سنبال شه حالات ډېر خراب دي. نو په وخت سنبال شه چې کله د الیکشن وخت وي، په وخت خو ته سختي ته رسېدلی وې، په وخت خو ته په منډاون ته رسېدلی وې، په وخت خو ته تنګي بودین ځای ته رسېدلی وې، پکې وخت خو ته شاول وړ ته رسېدلی وې. نن په موږ کرفیو دو، زه بیمور د کور نه نشه استلی، زه خپل بیمور ډاکټر ته نشه وړلی، زه خپل ټیکون نشي خلاصولی. نن چې د تو زه نه یې در په زړه دغه وخت چې زه در په زړه شم د تو د الله خنالت وي، په مو د الله خنالت وي. همیشه د پوره په داسې جلسې کښې یوه خبره کېږي، افسوس دا دی چې میش په تارغوز شي.